دا انسان د الله بدی شي چې دې تکلیفونه شماري او نعمتونه نه شماري. د سره چې کلم کښېني دی به تکلیفونه شماري، غمونه به شماري، او دا چل دی او دا چل دی او دا پریادونه به شروع کړي، منفي منفي خبرې به کوي. د خولې نه به سمه خبره وانه وري، د خولې نه به هغه د نعمتونو تذکره الله به بې شماره نعمتونه کړي، یو به هم نه یادوي. او دوه تکلیفه به راشي دا به هر ځای کې یادوي، هر ځای کې چې کیني دا به نیغ نیغ کوي. دا زمونږ حالات چې نه سمېږي دا وجه ده. دا موږ په خپله ګډوډي، زموږ خبرې ګډوډي، عبادات زموږ ګډوډ، نیتونه زموږ ګډوډ، د الله په معامله کې په الله باندې حسن الظن زموږ نشته ښایسته ګمان، بلکې په الله موږ بدګمان یو، نعوذ بالله من ذلک. او د الله قانون دا دی چې حدیث قدسی کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله تعالی فرمایي چې انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده د ګمان سره یم، د سره د د ګمان مطابق معامله کوم چې دا په ما کم ګمان کوي زه سره قصد چل کوم. ته دا ګمان کوي چې الله پاک به مې بس د لوږې نه مړ کړي او ماله به رزق څوک راکوي، دا ته چې ماله به رزق څوک راکوي او څه چل به کېږي، نو خدای نه الله ير شو که نه، الله یم ستا د ګمان معامله سره کوم، په رزق پسې ړړندوم، لږ صبر کوه. چې انسان دا وایي چې الله فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، په مخ د ځمکه هېڅ زنده سر نشته، دا میږې دي ولې نه دا وړوکې سور میږې، الله فرمایي ما یې د رزق وعده اخیستې ده، بس خبره ختمه شوه، نو ټینشن، خبره ختمه شوه. یو عالم ته چا ویل په سلفو کې چې یاره اوړه ډېر زیات ګران شو، یو ډوډۍ ډېره زیاته ګرانه شوله، هغه ویل چې یاره ما سره دې فکر نشته، دې فکر دا خو الله پاک ذمواري اخیستې، کوم څیز ذمواري چې الله اخیستې دې کې زه ټینشن یې نه کوم، دې کې غمونه نه کوم، دا ذمواري د الله ده. چې زما او ستا کومه ذمواري ده دې کې فکر کوه چې دا دې څونه ادا کړه، کومه ذمواري چې د الله ده کې مه پریشانه کېږه. ابه تا ته چې په هره طریقې را رسېږي به خلک قیصه کوي که نه، پوډري ته چا وویل چې راځه چې ډوډۍ درله واخلم، هغه د ډوډۍ زما الله وعده کړې ده، پیسې راکړه ځان له پې لږه نشه مشه شی راوړم، ډوډۍ ماله راکوي ښه مزېداره. د یو پوډرین دا عقیده ده، دکان له نه ځي، په نالۍ کې لاندې ناست، د کټو کې لاندې ناست، خو دې پوډري ته دا پته ده چې ماله به الله رزق راکوي، دکان هم نشته، د کاروبار روزګار هم نه کوي، خو د لوږې نه نه مري، خو خپله نشه پسې ګرځي، تا نه پیسې نغدې غواړي چې نشه پې راوړم. د هغه هم دا عقیده ده چې رزق به الله راکوي، یو طرف نه بس الله ورکوي چې په هره طریقې ورکوي. دا ډېر لیوني ګرځي به دې ښارونو کې، تاسو یې ګورئ نه دکان شته نه روزګار شته، رزق ورته میلاویږي. الحمدلله رب العالمین د رزق وعده اخیست.